مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وربي زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مسلمانان ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ته خپل رضا او دیدار غواړي نصیب کړي. مخکې خصوصي احکام د ښځې او د خاوند الله تبارک وتعالى اوس عمومي احکام ذکر کړي. عمومي احکام کې یو دا د وعبد الله، الله ټول انسانیت ته دا وایي وعبد الله، د صرف دی الله عبادت کوي. وعبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ رئیس المفسرین هغه وایي چې چیرته هم عبادت ته قرآن کې راسي نو مراد نه وحد الله، د خدای یووالی ومنو، د خدای توحید او یووالی ومنو. وعبد الله د خدای عبادت کوي. الله وایي ما سوا د خالقنا دنیا کې مخلوق قابل عبادت ذات نه ده. عبادت ترجمه ده غاية الذل من غاية الحب لله عز وجل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. عبادت دي توي غاية الذل انتهائی زیات عاجزی الله ته، من غاية الحب انتهائی زیات محبت بدوی الله رسول سره، دی محبت وجنه به کوي او انتهائی عاجزی توي لله د خدای د پاره بوي. فی متابعت النبی صلی الله علیه وسلم عبادت کیږي د رسول الله په نقش قدم بکیږي. تاسو راځي وعبد الله، خدای پاک کوئی تاسو عبادت کوي دی الله. عبادت دی ته وی غایت الذل انتهائی زیات عاجزی. نو عبادت سره د کبر نه ده کی، ځکه چې مونږ ته الله تعالی په عبادت کې یو وی چې سجده وکي. انسان کې اشرف الاعضاء مخ ده او ټنډه د اشرف الاعضاء په ټولو اعضاء کې بهترین عضو هم ده. دا کې یو سړی مخلوق ته وي، یو سړی بل ته وي که بادشاہ ولې نه چې ما ته سجده وکړه چې مسلمان مې نه کوي، بلکې په کافرو کې هم د عار او پیغور ده چې یو کافر د بل ته سجده وکړي، دا نه کوي څوک. نو مونږ تاسو چې عبادت کوو ډیر په فخر او افتخار باندې الله ته سجده کوو، او بیا سجده انتهایی زیاته عاجزی ده. دا کوم کیفیت چې مونږ په سجده کې جوړو دا کیفیت مخلوق ته نه جوړیږي او نه څوک جوړي، نه مخلوق ته دا کیفیت جوړیږي او نه څوک جوړي. کافر ته هم نه جوړي، مسلمان ته هم نه جوړي، بلکې یو مخلوق هم بل مخلوق ته نه جوړي. دا کوم کیفیت ده د سوزه. نو دا انتهایی ذات عاجزی ده چې دا اشرف الاعضاء رخلو په خپل طبیعت او پر رضا سره پزمکه باندې چې هغه ډیره قدرت لري، خړواله لري، کمزور د زمکه، ډیره عاجزی پکې ده. دا ټنډه مبارک دا موږ د پزمکه باندې دا انتهایی ذات عاجزی ده. نو عبادت دی ته کې غایت الذل انتهایی ذات عاجزی، من غایت الحب عاجزی بوي خو دی انتهایی ذات محبت وجنه. په عبادتو کې اکراه نشته. قرآن پاک په دې گواه لا اکراه فی الدین. کله محبت دی وجنه نه وي نو چې سړی په زور چاته سجده کوي نو دا عبادت نه ده. چې سړی مجبوری چاله ماته سجده ولګوا یا بل کار وکا دا به عبادت نه ده، دې ته موږ اکراه وایو. او کبیا چیرته انتهایی زیاته عاجزی نه وي بیا نه دې ته بیا موږ کبر وایو. نو عاجزی به هم وي او من غایت الحب انتهایی زیات محبت به هم وي د الله سره. ځان به مخلوق غني، الله به خالق غني په داسې انداز باندې چې سوا د الله نه بل څوک دغه عبادت قابل نشته ده. که یو سړی دا غایت الذل عاجزی خو کوي خو من غایت الحب نه کوي،
د مخلوق لپاره کې دې ته موږ ریا وایو. دلته قرآن خپله وایي دا کار به نه کوي. ریا اوس الله وایي دې ټکي ته تاسو وګورئ واعبدوا الله، د خدای عبادت کوئ، ولا تشرکوا به شیئا، او تاسو شرک مه کوئ، مه شریکوئ په الله باندې یو شی. دا شی ګوره نکره راغلی ده، نه به الله سره شرک جلی کیږي چې کفر ده، نه به شرک خفي کیږي چې ریا ده، بالفاظ دیگر نه به غټ کفر الله سره کیږي چې موږ څوک ورسره شریک کو الله سره په صفاتو کې، په افعالو کې، په ذات کې. هیڅ څوک شریک نه لري، لم یکن له احد، هیڅ څوک هم الله شریک نه لري. او شرک خفي به هم نه کوو چې موږ ورته شرک اصغر هم وایو، وړکی شرک، شرک خفي هم ورته پټ شرک، هغه ریا ده. ریا دې ته ویل کېږي چې عبادت د رضایت د مخلوق لپاره کېږي، عبادت کېږي خو چې مخلوق پې راضي سي، دا الله سره وړکی شرک ده. کله نور پې ورسم یعنې وړکی دلته بېلته ویلي ولا تشرکو به، تاسو الله سره شریک مه پیدا کوئ. شیئا ګوره یو شی، نه شرک جلی چې غټ کفر ده چې الله سره بل څوک پیدا کړي، مه شرک خفي کوئ چې وړکی شرک ده چې دا ریا ده. ریا څرنګې که دلته کې ستا خپل رئیس ولاړ یو رقم مونځ کوي، او چې بیا رئیس در سره نه وي بیا بل قسم مونځ کوي، دا ریا ده. ریا شرک خفي ده، نو دا عبادت نه ده. دې نتیجه دنیا کې منفي ده، آخرت کې منفي ده. دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من صلى ويرائي فقد اشرك، چا مونځ وکړ ریا وکړله شرک وکړ د الله سره. ولې دا سړی د شریک کړي چې د چا دپاره مونځ کوي، الله سره په عبادت کې شریک کړي. د عبادت خو د الله دپاره نه سو کنه، عبادت خو دې ته ویل کېږي د غایة الظلم من غایة الحب لله، فقط د الله دپاره وي. نو که په محبت د وجې نه وي د چا د یو غرض دپاره وي که دا ریا ده. من صدق ویرای فقد اشرک. لکه موږ ډېر خیراتونه کوو، دې پیلیتې نه کوو چې الله پرې راضي سي، یا الله تعالی افات بلیات رانه دفع کړي، یا بیمارانو ته شفا ورکړی سي، دې لپاره یې کوو. یا خلق راغواړو صدقات دپاره هغه چا نه، یا والی صاحب راغواړو، یا قمندان صاحب راغواړو، یا رئیس صاحب راغواړو. په څنګ کې در سره فقیران دي، هغه غریبان ډېر ډوډۍ ته محتاج دي، هغه نه راغواړي، خو ته والی او قمندان راغواړي. تاسو خپله فیصله وکړئ چې دغه د الله دپاره سو که د قمندان او د والي دپاره سو دا خیرات. زما رسول الله وایي من صلى ويرائي فقد اشرك، چا مونځ وکړ ریا پکې وکړه خدای سره شرک پیدا کړ. من صدق ويرائي فقد اشرك. موږ تاسو خیراتونه ټول همدغه شی دي. دا پرچی لیکو الا پلانای راوغواړه پلانای راوغواړه، دا خیرات والله کوي. او په ایمان وایي چې کله مړی وسي دا درېیمه څلورمه داسې پنپیری نه یم چې تاسو وداسې چې والا پنپیری د مراد خیراتو مخالف ده، خو د مسلمانانو باندې مې زړه خوږېږي. مسلمانان داسې کار کوي چې تاوان یې وشي پیدا یې هم نشته ده. حتی چې دعوت لیږي هغه جي ته له بل کلي نه ته ماته سړی راغواړې دلته، او په څنګ کې دي ماشومان دي، یتیمان دي، سپي دي، سپي په سپیو صدقه کیږي که نه کیږي؟ رښتیا ووایه. ان امرأة دخلت النار في هره، یوه ښځه جهنم ته د پیشو د وجې نه ځي، یوه زناکاره فاحشه ښځه د سپي د رحم د وجې نه جنت ته ځي. په خدای قسم ده په کافر باندې هم صدقه کیږي، نفلي صدقه. د تاسو خیراتونه څه ده؟ په کافر هم کیږي، په هندو کیږي، په سپي هم کیږي، په چرګو باندې هم کیږي، په میږو هم کیږي صدقه. نیت غواړي که نه؟ او تاسو خپله فیصله وکړئ. دا خو عبادت نه ده چې تاسو په لکونو مصرف وکړئ، په پلاني کې یو ملک صاحب دغه ته روقه ور ولېږئ چې هله ته م راسه که دغه ما خیرات لږ قدرمند سي. نو تاسو په ایمان دا خیرات د ملک دپاره سو که د الله دپاره سو؟ چې په څنګ کې در سره فقیران دي. زه د قومونو د عاداتو نه ټول خبرې او وخت مې کې تېر کړی، په حالاتو هم پوهېږم او صدقاتو باندې هم پوهېږم. دوی دا کار کردار باندې هم پوهېږم چې پښتون یو کار هم د الله دپاره نه کوي، د مخلوق دپاره کوي. یعنې مقصد دا ده چې یو خو موږ ډېر صدقات چې کوو که نه، د آخرت د غرض دپاره یې نه کوو چې الله پرې راضي سي. تاسو په ایمان وایئ چې تاسو مړی وسي، والد صاحب مو وفات سي، په درېیمه باندې غټه صدقه کوئ. دې دپاره یې کوئ چې دا والد صاحب ته مې په دې قبر کې راحت سي، که دې خوړلی ده کور کې چې سره کېني وایي چې فلانی راونه غواړي، خو تا ته دعوت رالېږلی او خامخا غواړي، څروي نه غواړي، دا صدقه بیا قبلېږي. دا ټوله ریا ده، دا غرض ده. په خدای که د عبادتي ما خوا بدېږي، تاوان هم وسو ګټه یې هم نشته، نه دنیا کې ګټه شته نه آخرت کې. او بل دا ده
چې د قیامت پر ورځ به ته داسې که مونځ دې کړی وي چې رئیس پرې راضي کوي، که داسې مونځ دې کړی داسې صدقه دې کړې دي چې ملک پرې راضي کوي، یا د قوم سره دود پرې کوي، د قیامت پر ورځ به الله درته ووایي چې ما سره د تا د هیڅ عبادت ثواب نشته ده، چا دپاره دې چې کړی قسم پر رب العالمین چې دا به کوي د قیامت پر ورځ. ډېر کله ته کار او صدقات کوو د شهرت لپاره کوو چې خلک وایي چې دا یو څوک ده، دې نتیجه به اخروي درته ذکر کړم. د قیامت په ورځ به دا تا په یو کلي کې د شهرت دعوه کوله یا په یو ولایت کې، په قیامت په ورځ به تمام انسانیت د آدم نه تر قیامته چې څومره انسانان دي الله به ووایي چې فلان ابن فلان د فلانې علاقې سړی خیرات یې کړی دې په خاطر باندې چې شهرت مې اوسې وخلکو تاسې دپاره یې کړه، هلته به داسې مشهور کړي الله. او ذلت به هم وي، ستوماني به هم وي، او ډېر به سړی وشرمېږي چې الله درپسې راپورټ وکړي چې ولا دا صدقات زه یو قابل عبادت ذات مالا وایي د مخلوق دپاره کړي دي. نو الله نه خبره دا ده عبادت دې ته وایي غایة الذل من غایة الحب لله عز وجل، چې د الله دپاره وي. ګوره تاسو ته ما په د خپلو خبرو کې ویلي ما ته دغه خوند نه راکوي چې عبادت سړی د جنت دپاره کوي. دا چې اوس عامو خلکو ته تاسو تعلیم یافته سره په خبر را سره پوهېږي، عوام وایي چې داسې مولا راغلی خدای دې دی په غرقو غر کې وایي جنت ته مو غواړم، نه ونکه ما ته خو د دې دپاره خوند راکوي په ایمان یم د مې خپله عقیده ده جنت چا کې راښکلی خدای دې دا ورکړي دا جنت یا دا جهنم، دا دواړه مخلوق دي. او تاسو ما په مراتو کراتو ویلي د جنت او دوزخ مونږ ته پیدا دي که مونږ د جنت لپاره پیدا یو، وایي که نه؟ جنت او دوزخ مونږ ته الله پیدا کړي، مونږ جنت دوزخ ته الله نو پیدا کړي. ولې داسې انسان ځان نه جوړ چې د جنت او دوزخ مونږ وغواړي. ښه که دې خو دا معنا لکه ربیعه بصري وایي، ربیعه بصري یو ورځ اور اخیستی و، زه دا خبره بیا تکرار کړم، کېدای شي ما په خپلو بیانو کې کړي، اور هم راخیستی اوبه هم راخیستې وي. ښه وایي دا اور څه کوي؟ وایي دا خو د جنت نه ورک شو چې دا رئیس صاحبان مدیران صاحبان په دې پوهنتون کې منظوره د جنت په رغبت کې ونه کړي. ښه وایي دا اور څه کوي؟ دا خو جنت اوبه، وایي دا په دې جهنم اچوي چې دا جهنم ویرې نه څوک عبادت ونه کړي. وایي دا ولې؟ وایي دې خو دا معنا چې که جنت او دوزخ نه وي بیا الله قابل عبادت ذات نه ده، حالانکه که جنت وي او که نه وي، وایه که دوزخ وي او که نه وي الله قابل عبادت ذات ده که نه ده، عبادت به کوو که به نه کوو. خو ایمان یې وایي چې مونږ ته الله خپله رضا نصیب کړي جهنم دې وي که نه. ابراهیم علیه السلام ته الله خپله رضا نصیب کړله جهنم ته وغورځېده، یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم، جنت ته ورته جوړ نه سو. ښه عمر د حضرت ابراهیم علیه السلام چېرته تېر شوی ده؟ په ټوله زندګي اور کې ښه عمر تېر شوی ده. زور ولګوئ چې صرف عبادت، کار، خدمت، ریاست، خدمت، مدیریت نه ما سوا د الله نه خو څوک شته نه نور که شته. خو تاسو ما سره سر خوروئ زړه کې م دا شی نه دي، نه مخلوق هم یو څه کوئ چې یاره زه خو داسې وایم راځئ داسې وکړي دغه لس اته کسان که مونږ د الله دپاره ولګېږو ته په خدای ټولو سره کار جوړېږي. خو چې په لکونو کسان وي د مخلوق دپاره خدمت کوي والله که یې جوړ کړي. که تاسو ما سره رښتیا عهد وکړئ چې یاره مونږ به دې نه بعد چې کوم خلکو سترګې توروي د سنت په نیت دا زینت په خپله راځي، مانځه ته راځي د اعتکاف په نیت باندې د جومات ته چې داخلېږي اعتکاف نیت کوي، د اعتکاف نیت ثواب شو، مونځ به د څوک نه منې کوي که نه، مانځه ثواب نه شو. د مسلمان د خیرخواهي نیت هم کې وکړي، که ودې کړه که ودې نه کړه خدای پاک صرف یو بانه غواړي، یو چل غواړي چې دغسې چل ورسره کوي لږ الله سره لږ چل په زړه کې ښه کوي، او داسې نه چې مخلوق سره ښه کوي او زړه کې دي بس ماشاءالله قلوبهم قلوب زیاد، زړونو کې بیا نور څه کوي، دا بیا الله نه مني داسې کار. ګورې یو خلکو تاسو د یو خبرې ته غوږ شئ، دا منافق هم کافر ده او کافر مجاهر مونږ ورته وایي چې دا اعلان کفر کوي. زموږ په نظر کې هغه کافر ډېر اشد کافر دی چې جهرن کفر کوي. زما په خبره پوهېږئ؟ یعنې زموږ تاسو ډېره غوسه هغه کافر ته ډېر راځي چې اعلان وایي چې زه کافر یم، یا دوه خدایان منم یا درې، دې ته ډېر غوسه ناکېږي لکه هندوانو ته یا روسانو ته یا چینایانو ته. خو رب العالمین دې ته ډېر نه ده غوسه، منافق ته ډېر غوسه ده. ولې؟ منافق ظاهر ګوره کلمه وایي، باطن کې کفر کوي. دا دو کفر کوي، یو کفر کوي بل خیانت کوي.
ذکر قرآن دسوی ان المنافقین فی درک الاسفل من النار دغه غټو کافرانو متعلق الله د سینې دی ویلي فرعون متعلق معنا نه دی ویلي چې ان فرعون فی درک الاسفل من النار یا ان النمرود فی درک الاسفل من النار خو ان المنافقین چې د مسلمانانو په معاشره کې دي دا فی درک الاسفل فلا د طبقه دی ورکړي وته دا کفر سره خیانت زم چې کار باطن کې الله دې پاره وسی بس او ما سوا دې نه کتا شو په د خپل کارکړدګي کې یو بل څوک مطرح وي ماته وږي زم وزیر به مقابل دي نه چې دې لپاره عبادت وسی کدا بادشاہ دا کبه څوک دولت دا زم چې راځي د عبادت کو دولت د مونږ دا وزارت د مونږ دا ورته بادشاہانی وخا چې الله سره جوړ وسی کنه بس بیا خبره ده بیا غدایي بادشاہي ده او چې الله سره جوړ نه وي والله بادشاہي ده کارونه کې اخلاص پیدا کی او اخلاص ډیر اسانه پیدا کی په پانتون سره نوځي دی په نیت مله نوځي چې ماته اجرت راکې حکومت ز بکار ورته نه مونږ بکار کو دی الله دې لپاره اجرت خپل راضي کړي بغیر اجرت ولا قدرې مرزم راسي خدای چې دا کوم وخت کې اجرت وي په دغه ورځ کې خدای الله دې لپاره راضي نو خبره ده غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل عبادت دې ته کې غایت الذل انتهایی زیات عاجزی ته وکی من غایت الحب په خپل طبيعت باندې ویخه دعوت ارشاد والا دې نه مجبورې چې تعالی کوټور او باسي مانځه تراسي دې بچا خو چې ور دعوت ارشاد والا ته وي یو ور خدای پاک ندا وکړه حي علی الصلاه حي علی الفلاح دا به تاسو اوري دې څه معنی ده دغه دعوت ارشاد والا نه وي د حي علی الصلاه دا الله تعالی طرف نه سوخه حي علی الصلاه وي خلکو دغه دي کامیابی ځای تراسي حي علی الفلاح د څه معنی ده کنه حي علی الصلاه د صلاح ځای تراسي او د کامیابی ځای تراسي موږ چې نه موږ دروازه بند ساتو شاته د کوټو ناستي چې دعوت ارشاد والا رانسي نه د خالق قواس ته جواب کو نه د مخلوق قواس ته جواب کو نه دا چې حضور درو باسي بیا به څه خوان دي عبادت ولا کیس خوان دي کنه چې ولا کدي مازه د پاره دي پر راغله خو یا رئیس په راځي کې یا خپل تنخواه په ساتي ها یا اجرت په ساتي چې دارس کنه دا عبادت نه دی ما تعالی ویلو من غایت الحب لله یا الله دې په غرض به کې نه وي ریا به کې نه وي عجب به کې نه وي سمعت به کې نه وي لله عز وجل متابعه النبي رسول الله په اتباع کې اوس راځي عبادت کې عملي کوا دا عبادت نه لکه یو سړی بادشاہ مانی وزیر نه مانی هیڅ کوم دا ملک نه پریدي ښا چې د الله لپاره کې خود رسول الله په اتباع نه کوي اوس تاسو راځي موږ منځونه کوو ټول دنیا کې خو ډیر منځکون کې افغانان دي خو کون کې نه دي خو منځونه نه کوي تاسو به دا څه ولې منځونه ډیر مونږ کوو په ټول دنیا کې افغانان ډیر منځګزار خلک خو خې نه کوي تاسو به مانوي رکوع سجده سم کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مسجد کې ناس مسجد نبوي کې یو طالب راځي مونږ کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رسول الله وعلیکم السلام قم فصلی فإنك لم تصلي لاړ سمونځو کته مونږ نه کړی مونږ وک بیا رکوع سجده سمونه کړله بیا راغی سلام واچو بیا رسول الله وعلیکم السلام قم فصلی فإنك لم تصلي لاړ سمونځو کته مونږ نه کړی بیا لاړ مونږ وک بیا راغی بیا سلام واچو بیا ورته قم فصلی فإنك لم تصلي غربا دریم سلی وکړي یا رسول الله ما ته مونږ راوخیخه رسول الله ته مونږ کې داسې وکړي چې کله رکوع ته لاړې ټول اعضاء به برابر شي خبو کې سي درې کرته سبحان ربي الاعلى درې کرته خدا ادنا ده پنځه کرته متوسط ده او و کرته پکار ده اعلی دومره ویل سي یو لسترته ویل سي په خپل عبادت کې بیا به خو ودرېږي هغه نه بعد سلطه کې دغه سي جلسه کې دسي د موږ تاسو نیمه ملا باندې واوري تاسو زي دا معنا د خبره نقل کوي په خدای قسم د چې چارو کو شو د نه برابر مونږ نه کی د مانزه واجب دي زمال پاس څو یاد کړی ک چارو کو شو د برابر ونه کړل ها خیر د مقصد خبره نقل کوي ته مولا نو راغله دغه سي غړي وړي وي زه علماء او توي ما فقط په منبر باندې د مونږ دغه نور خبره ونه کی اول دا چې اصلاح د مانزه وسی مون خلک منځونه خبره نه کوي
ما قسم په وکړه تاسو دغه خبره منئ نه ځکه بدګمانه یاست ها کومولانو چې کوم سړی رکوع سجدا مانځه کې برابر ونه کړله والله دې راګرځول واجب دی یعنی فرض دی صرف امام ابو حنیفه ورته واجب ویلي دي ائمه ثلاثه سره د صاحبینو تعدیل د ارکانو ته فرض وایي من په دغه باندې دا مطلق رکوع فرض ګڼو کان تعدیل د ارکانو واجب ګڼو خو د امام صاحب خبره ده او زور سره موافق د نور سره صاحبینو سره موافق ائمه ثلاثه سره چې فرض دي سي من نه کیږي هیڅ ثواب کې نشته ده مسقط قضا ده د تاسو مونږ منځونه چې کوم کنه دا مرتب علی د ثواب نه دي دې را ګرځول واجب او فرض دي کوم محسن استاد رئیس چې رکوع سجدا برابر نه کوي دې را ګرځول فرض دي بیا را ګرځول فرض دي ما دا خبره وکړه دا خو نوٹ کیږي هم بیا پښتنه علماءونو کې ورته څه خبره کیږي اصله او بدترین غلم دغه سړی ده چې رکوع سجدا نه کوي د رسول الله د خلی مبارکینه رسول الله بدترین غل تاسو پیژنې وي هو وینا و بدترین غل هغه د تمانځنه غلا کوي ولی دا بدترین غل ده ښا دومره قمقلی څوک هم نه کوي یو غل چې راځي چې چا کور وهي کړ پردای مال وړي خپل پردای او دا غل کوم کې څه ده مانځه غل دا خپل حق ختمي خپل حق ځای کې خپل حق ورکړي ښا نو بدترین غل ده دا ما یو توجیه کړه بدري توجيهات دي حديث چې بدترین غل ولې د مالک کلمي خو لیکن دا تمام دا یو یاد ده نور نه درته یاد نو عبادت دغه تويخه وغايه الظلم من غايه الحب لله عز وجل وفي متابعه النبي صلى الله عليه وسلم چې سنت نه پکې مون ناقص ده ګوره وقاعده درته وایم قاعده کلیه چې په مانځه کې فرض فاتح سوره ګرځول د مانځه فرض دي که واجب پاتې سوره ګرځول د مانځه واجب دي که سنت پاتې سوره ګرځول سنت دي که مستحب پاتې سو ها مانځه کې را ګرځول مستحب دي بس نو څه ورځي او د سیمونز به ځان ډیر کم سوي چې موږ تاسو نه واجب کې نه پاتې ها یو استاد سبا څوک ویل شي چې دا پیسې پورته کا دا اسبال ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د چا پیسې د خنګرو نه لاندې وي دا په جهنم کې ما اسفل من النار دا چې چا اسبال وته رسول الله لا يقبل صلاه مسلم کوم سړي چې پیسې د خنګر نه لاندې وي د موږ نه قبليږي نه قبلې د معنا قضایي نه د ور باندې واجب ثواب نه سړي مانځي یعنی د قیامت پر ورځ بالا د سن درته وای چې مونږ دی ولې نه کړی خو ته الله تعالی سي ویل چې ثواب چي مدونه قمقلی ولا کوم چې کوا مونږ کوا خو یو خبر راځي دا یو کار خدا رئیس صاحب راځي کیږي او د پانتون قانون عملی کیږي دا وت ارشاد والایم غلط کړه هغه خبره مې من لراغه مانځ ته خو اسبال خو ولا کو کنه سړي مانځ کې ځکه ما ته رسول الله وای چې کوم سړي خنګرونه پیسې لاندې وي دغه مونږ نه قبلي قبول دوه قسمه دي قبول اجابت ته بل قبول اصابت ته دلته قبول اصابت ته بهرحال في متابعه النبي عبادت دي تل کې چې رسول الله په نقش قدم وي چې رسول الله په نقش قدم نبي مونږ نه کیږي ک په مسجد کې یو رقم مونږ کې او په کمره کې یا په کور کې بل قسم مونږ کې داریا کار ده دا خدای پاک نه قبول کوي اق وخت کې عبادت بهترین عبادت ته چې په کوټه کې او په معاشره کې یکسان منځ شي چې تا څنګه دی عالم په مخ کې کاوه او کور کې مغه سو کې بیا زه دغه عبادت بیا سې عبادت ده په چې کور کې یو رقم ښه ایمو تاسو اکثر زنانه اله سرونه جيږي دا خبره ټول یو منظم نکېږي دا ګوره دا زم په دې پوهیږم چې دا ما دا خبره نوٹ کیږي دا خبره څه کومه چې کومه زنانه سړی رکوع سجدا برابر نه کوي ښا او کوزيږي ټټيږي دي خلکو منځونه نه کیږي راګرځولې واجب دي یا فرض دي نو خوري عباس نه ده ها ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر دا د قران پاک آیات ته او یوشتم سپاری دویم خط کړه کدریم خط کړه مونږ رسول الله وایي چې مونږ سره باندې کې د نارواونه تاسو ګوري مفسرین عام صحابه وایي کوم سره چې مونږ کوي او د نارواونه باندې نه کدا مونږ نه د قبول
سړی به شپېتاویا کاله عبادت کوي یو مونځ به د الله په دربار کې نه قبول او وجه همدغه ده نو دا به ډېره کمزوري نه وي چې منظوره دې هم کړې وي قبلېږي هم نه خیراتونه دې هم کړي وي قبلېږي هم نه الټا الله درته وایي چې تا شرک کړی ده ښه ورسه چا سره دې چا دپاره ذکر هغه پسې وګرځي بیا به موږ ته بیا انجینر صاحب وایي چې بیا دې مسلې سختې وکړي خو ناروا در کېږي چې روا در کړي وی نو ولې به ما سخته ویل ته رکوع سجده سمه کوه زه یې سم نه وایم خو دې کې ورته هم راسره منې چې نه دې رئیس مونځ پوره کوي رکوع سجده سمه نه کوي نه دې محاصل کوي نه دې مدیر صاحب کوي یو هم نه کوي سم منځونه نه کوي سم منځونه دغه خواریم چې په د کمپیوټر تېره کړې دغه باندې چې د الله په عبادت تېره کړې دا مونځ هم زده کړی پوره کار وسوي تاسو خو چې ولګېږئ که نه بس ماشاءالله خو بهرحال او نو بهرحال دغه ته عبادت وي خدای پاک وایي واعبدوا الله د خدای عبادت کوي ولا تشرکو به شیئا او تاسو مه شریکوئ په الله باندې شیئا یو شی نه شرک جلی چې کفر موږ ورته وایو نه شرک خفي چې ریا ورته وایي سمعت مه کوئ سمعت دې ته وایي کېږي دا کار کومه د پوهنتون کې دا کارونه کومه چې خلک یې واوري وزیر صاحب یې واوري چې بس ماشاءالله ډېر تکړه سړی دی دې ته سمعت وایي ریا دې ته وایي چې ومې ګوري دا دواړه ناروا دي او دا شرک د الله سره چې خدمت کې دې لپاره چې مخلوق رضایت لپاره کې دا ریا ده ریا لپاره مه کوي مخلوق یې چې نشي کولی مخلوق یا داسې به الفاظ وایي چې څومره مشران دي وزیر وي بادشاه وي ځان یې خپله خلاص کړي دا تکړه سړی مونږ بولو ښه نو چې خپله یو سړی ځان نشي خلاصوي ما به څنګه خلاص کړي ښه زور دا راځي چې خالق سره جوړه وکړي که نه هغه هم خلاصوی شي زما دا بلوري دانه څه ده دا بلوري دانه دا یو ورځ روانو په بازار کې ښه بېرته واپس له بازار راغی تم خو نه یاستئ ملا خو چې موقع راسي زه به ځای وخته کې کوم ورځ ته ځم نو تاسو سبقونه خو نه ما ته معلومات ده چې سبقونه خو تاسو نه وایي او ملامتوي محصلین چې هغه نه دي راغلي هغه هم د تاسو د وجې نه راځي نو بلوري دانه سي بازار نه بېرته راپسې راځي وایي ژړلې هلکه ولې ژاړې د بازاریانو ته مې ویلې د پوهنتون والا ته چې الله سره جوړه وکړي یو سړي جوړه نه کوله الله سره وایي دغه مقبرې والا ته ورځم دا مقبرې ته مو چې ورسه د الله سره جوړه وکړي مقبرې ته سره ډېر اوازونه وکړه چې الله سره جوړه وکړي بېرته واپس راته بیا یې ژړل بلولي دانه صاحب ته خلک ویلې چې ولې ژاړې وایي دې مقبرې والا ته مې ویلې چې الله سره جوړه وکړي وایي دوی الله سره جوړه کوله خو الله جوړه نه ورسره کوله په خدای چې مرګ راشي که نه چې بیا الله در سره جوړه ونه کړي چې اوس ورسره یې ونه کړي ښه خبره دا ده چې بس راځي ډېر ښه وخت خدای را کړی صحت را کړی عزت الله را کړی ایمان الله را کړی دا کارونه د الله په غلامۍ کې وسي د الله د دین خدمت لپاره وسي د الله د رضا لپاره وسي بس د الله سره جوړه ده او که یو رقم سترګې پټې شولې په خدای قسم ده ډېر د رئیس ډبول کېږي د قیامت په ورځ کې چا د لسو کسانو مشري کړي قیامت کې به راسي داسې به وایي وایي کاش کې یا الله د سوریا ستوري پورې ځوړند وي د ځمکې د اسمان منځ کې به ټالونه وهلی خو چې د لسو کسانو مشري نه وای کړی ښه والله اول به زه پښیمانه کېږم بیا به تاسو پښیمانه کېږئ چې د لسو کسانو مشري چا کوي او تاسو د ما خبره وایي چې داسې کوي ما زه ته قسم کوی سم په دې خبره چې دغه تمنا به هر څوک کوي ورې چې د لسو کسانو مشري پورې د سر ویښتانو نه ځوړند وي خو چې د لسو کسانو مشري مې نه وای کړی که ډلګۍ مشر وي که والي وي که رئیس وي که هر څه دې ورې به دا ارزو کوي حضرت ابوذر ته رسول الله ته ضعیف یې دوه کسانو امارت ته مشري مو کوه موږ تاسو مطالبې کوو هله مشري کې یعنې دا معنا ده چې دا جهنم ته لږ زر لاړ شي دا مشري مطالبه چې څوک کوي د دې موجوده انسانانو حقوق هم ادا کېدی شي دومره حرص دومره مشکلات دم پوره کېږي الله دې موږ تاسو په حال باندې رحم کرم وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یا الله ټول حرکات سکنات اقوال افعال خدای ستاسو رضا لپاره وګرځي الله موږ عادت کو خدای تعالی په عبادت قبول کړي او بدل کې موږ ټول تخپل رضا لقا وصال په دنیا او په آخرت نصیب الله په قول او په افعال کې موږ ټول اخلاص نصیب الله په